ګوره موږ ته مکې برخه راکوئ یوازې ستاسې قره باغ ولسوالي نه ده وروره کاکا متخصص شاست خب کاکا متخصص با ولایت شیرین و قشنگ ولایت پروان است دوستانو د دوی د ګزارم خدای سره دې قوي څوباړي ته وایي خدای چې وي خو یې والی که نه بلې دنیا ته دې رسوي بچیان خو تاسې په دې چې هر چېرته روانه دي تیار هم داسې کول کې څوباړي ځان سره اچولي څوباړي مې اچولي خو چا سره کار نه لرو نوشی جان ای از لغمان است او از کابل است ای از یام از کابل است قسمی که ما با هم جور آمدیم اتحاد داریم لذت میبریم از زندگی و انمت خوش به ما مگذره آرزو داریم که کل اقوام افغانستان انمت یک اتحاد داشته باشه که افغانستان انمت دائم گل و گلزار باشه ماشاءالله سلام ستړي مشي خوږو مینهوالو هرکلی ستړي مشي درته وایم خوش آمدید په خیر راغلی ښکلې قره باغ ولسوالي مخزن د انګورو د کشمشو مهمان نوازه خلک دي تکړه خلک دي موږ هم راورسېدو اوس قره باغ ته له خیره د خپلې وعدې سره سم چې په کوتل کې مې له تاسو سره ژمنه کړې وه اوس قره باغ ته راورسېدو ښایسته بازار دی ښکلې منطقه ده باور وکړئ چې سړی داسې احساس نه کوي لکه د یو ولسوالۍ په شکل کاملا ولایت ښکاري د جملې نه یې د قره باغ فقط یو وطنوال سره لنډه مصاحبه مرکه کوو مخکې ځو بیا سلام روز ستړي مه شئ وعلیکم السلام تاسو راغلی اوسئ خیر راغلی زموږ قره باغ ولسوالۍ ته او قدرمن شي خدای دې ژوندی لره ګوره موږ ته مکې برخه راکوئ یوازې ستاسې قره باغ ولسوالي نه ده وروره نه ولې نه داسې موږ مېلمانه ناسته یم خدای دې قدرمن لره ګرانه نوم دې که ځان راوپېژنې زموږ زما نوم شفیق الله ده شفیق الله جانه په څه کاروبار باندې دلته بوخت یاستئ بس موږ ټکسیوانان هستو ټکسیوانان هستئ ښه کومو قریاجاتو ته له دې ځای خلک بیا وایي دوجنه قلعه نصرو ته قلعه دشت ته بیا ښه څه شی ځانګړي دي یوازینی څه پیدا کېږي د قره باغ چې خاص وي مثلا څه خو زه درته وایم مثلا کشمش او د انګورو خو ما یادوري وکړله همدا کشمش او انګور دي که نه نور هم میوه هم شته پکې زردالوګان مثلا توت څه رقم ده کاکا زردالو شته زردالو شته حسینه شته توت شته داسې غوندې ګلالي ځوانان هم پکې شته او ګلالي ځوانان هم پکې شته هر څه هغه د قره باغ کې چې کومه میوه وکې شته خوشحاله اوسئ قدرمن شئ ژوندی اوسئ مننه ګلې ګلزار اوسئ خوشحاله اوسئ مننه مننه نو کومه ځای دې راوستي دي ماشاءالله وتکې کوم ځای ده نو اوس موږ څه خبرې دا کمره د کاکا ته هم را مخامخ ولي جانه چې د کاکا سره وغږېږي راځه کنه تا باندې کمره مخفي راغلی دی نه خبر شاته دې کمره دوستانو دا ګټه ده مینهوالو ستړي مه شئ
ماشاءالله دې داسې ډولې ډولې ورېد زما سره سره مینه نشته ځینې دوستان مې پیژني د دې شیانو سره بیخي مینه ولاقه نه لرم ماشاءالله دې ډېر ډولې ډولې دي پسرلی ده که نه کاکا پسرلی ده پسرلی له کومه ځایه دې راوړي دي دا وتکي ده وتکي نه دې راوړي دا دې په څو بیه کړي دي 4300 د دې میږو ځان ته نومونه یي دا کرغې دي کرغې خو دي بیا هغه په رمه کې چې کومه داسې مخصوصه غټه میږه یي ښه میږه یي هغې ته بیا یو نوم خلک دي هغې ته خلک میږه یي خو میږه یي تا ته څه نوم یې موږ ورته وایي دا وچه ده بچی نه یې کړی چاغه یي کیا لکه په دې رمه کې د ځینو پسونو نومونه معلوم یې پلانی پسه پلانی پسه پلانی خامخا نو هغه کوچه خپله پوهېږي تا پې نوم نه دی ایښی نه کیا زموږ لیدونکو ته د ځان ونه پېژانده که نه نوم دې څه دی د کومه ځای راغلی وتکي نه راغلی نوم یې داود ده دا وتکی د کومې ولسوالۍ مربوط دی قرهباغ ښه ده د دې قرهباغ مربوط دی د دې قرهباغ کې بدون د دې انګورو نه نور څه پیدا کېږي کاکا چې شاید زړه غواړي پیدا کېږي وخت د میوې سره او چې وخت موږ ته به لیکلی ادرس راکړې باغونه لرې باغونه چېرې موږ باریکاو کې وچه دښته کې هلته یې ځان یې ویسته خوږو مینهوالو ښه ورته ویل چې پوره ادرس به راکړي چې بیا د خیر د میوې وخت کې درځو خو هغه وچه دښتې ته لاړو زه خدای دې ژوندی لره راځي درمن شي مننه وري دې خدای په ښه بیه خرڅ کړه ولی جان خوږو مینهوالو موږ به هم لاړ شو د سهارنۍ ناشتې په طرف باندې چشمه دوغ کې به یو سټاپ واخلو هغه کلیپ به هم له تاسو سره شریک کړو مشره دا چېرته بیا ودرېږه وروره هغه سړی وایي پټ دی که چېرته وړې لکه داسې ماشاءالله ډولي دی څنګه فارسي وایم ها چی تو رسی بیادر سیاتا خوب است ایرا کجا میبری؟ ایرا میبرم مکتب؟ چهارکار چهارکار میبری فکر کردیم یعنی اینی خدا دن خدا شور داد میگم مکتب میری تلویزیونه تلویزیون برات باز نشان میدم اسمت چی است بیادر؟ اسم محمد نه ایالی نراس یا چی است ماده است؟ نه نراس نراس بسیار مقبول معلوم میشه نه کاکا متخصصش است خب کاکا متخصص چند خریدی؟ 4.5 هزار یک کوچیک چی میگی تو؟ گوسفند است گوسفند است ها؟ گوسفند گوشتش بالا آه نوشی جان دیگه نوشی جان پیسه داره بیچاره بخیر باشی بیادر بخیر باشی تشکر کار ته برات می طرف کې ما کشیرین هستی ستړي بشئ ښه راغلاست خوش آمدید بیننده‌های نازنین و قابل قدر رسیدیم به ولایت زیبا مهمان نواز مردم شریف با ولایت شیرین و قشنگ ولایت پروان است مرکز ولایت پروان چاریکار رسیدیم بخیر خوب یک چوک هم اینجا کارش روان است بخیر ساخت و ساز روان است و مردمش هم شهر فرهنگیش هم ماشاءالله بیخی فوق‌العاده است هر طرف که میبینی نظم و دیسیپلین و حساب و کتاب ماشاءالله بیخی فوق‌العاده جور است طرفی چپ میریم گلغندی طرف گلغندی میریم رفیقا ولی والا هم امرای ما امرایی کرده از کابل آمده اینجا بخیر
و همین تو مستقیم میریم به خیر طرفای گلگوندی چکر میزنیم تفریح میکنیم و همچنان همراه دوستا و رفقا هموطنای عزیز مصاحبه هم میکنیم در مورد زندگی شخصی از و همچنان خاطرات خوب از زندگی. توکل به خدا اگر اینجا همراه دوستا روبرو شدیم اینجا هم یک مصاحبه میخوایم که از رفقا و اندیوالا بگیریم. بیننده نازنین خوش آمدید به همایتان میگیم با امیدی که خسته نشده باشید. بازم خوش آمدید به شما میگیم در ولایت پروان مرکز ولایت چاریکار. اینجا مرا یک رفیق روبروی شدیم امروز از یک صحبت کوتاه میکنیم همین تو حرکت میکنید طرف گلگوندی. سلام برادر خوش آمدید. خوش باشی بخیر صحت خوب است بخیر هستی برادر. می مردم خو برای ما گفت میگه رئیسی ماست. من در خدمت تعالی هستم. بخیر باشی برادر زنده باشی. نه چی رقم رئیس هستی؟ کجاست میمانخانه کجاست برادر؟ هستم میمانخانه در خدمت است که کاتقاری صاحب به میال میگیریم میریم. شما زنده باشین بخیر باشین. خود معرفی کنین ببینید. اسم عبدالله عطار باشنده ولایت پروان. همین پروان چی خصوصیاتی داره تو مردم شیرین است؟ این پروان میمانخانه افغانستان است. ماشاءالله ماشاءالله. پروان میمانخانه افغانستان است. و میمانخانه شه در گلگوندی است. گلگوندی است. تشکر بسیار زیاد. شخصم در خدمت تان هستم. زنده باشی خانه آباد. ما هم طرف گلگوندی میریم بیننده نازنین امرای برادر صحبت کردیم چطور کاروبار چطور است وضعیت فعلی امنیتی وضعیت چطور است؟ وضعیت خوب است ان شاء الله از سابقه کده خوب است. یکی فوق العاده است. ان شاء الله. امی چوک جور میشه ای به خاطر چی ساخت و ساز به خاطر چی است؟ هتل است. هتل است. او فوق العاده است با خدا. هتل است. به خاطر که پیشتر گفتین که میوانخانه افغانستان است باز یک چیزی داره خوب تر یونیک است دیگه اسپیشال است. تشکر زنده باشی اوقات خوب داشته باشی. بیننده نازنین میریم طرف گلگوندی. توکل به خدا. خداحافظ برادر. همین روبرویی که شما میبینین باقب ما تفای مشهور پارک ملی گلگوندی که در ولایت پروان مرکز چاریکار موقعیت داره. باز اینجا میریم بخیر با امیدی که امرای ما یاری کنیم.
احترامات و عرض و ادب به همه بیننده یوټیوب چینل سلک روډ تایم ټولو خوږو هیوادوالو مینهوالو ته د زړه له تله سلامونه احترامات. په کوم ځای کې ډالۍ کوم؟ په ښکلې ګلغونډۍ کې ښکلی پسرلی، ښایسته موسم او جنتي هوا، باران وریږي او بس دوستانو نو که درته ووایم د ډېرو مختلفو ولایتونو نه ځوانان راځي. ګلغونډۍ یو ملي پارک دی، یو تاریخي سیمه او ساحه ده. ډېرو شاعرانو د مختلفو ژبو د افغانستان ګلغونډۍ په خپلو شعرونو کې ستایلې ده. واقعیت ته که نظر وکړو تاسې به کلیپونه لیدلي وي، وبه یې هم ووینئ. واقعیت سره دغسې یو ښکلی احساس انسان ته ورکوي چې بلا تشبیه هیله ورځو چې خپرونه د ګلغونډۍ مخصوصه او ځانګړې خپرونه چې د کابل څخه شروع پروان ولایت پورې راغلو. نو په ګلغونډۍ کې د هیوادوالو سره هم کوشش کوم چې لنډې مرکې زړهخوالی ولرم. ښکلې ګلغونډۍ، ښکلي گلالي ځوانان، جوانان مختلف از ولایت‌های مختلف میان اینجا به خاطر سیل و چکر. باور کنین که توی یک فضای، توی یک آواز که بیخی باران که تلک او سیلاو که دا به ډېره غټه مهرباني رحمتونه دي. نو څه به وکړو؟ سلام برادر، خوش آمدی. سلامت باشی. ساعت خوب است؟ بخیر است؟ بخیر باشی عزیزم. خدا معرفی کو به بیننده ما. نام احمد زیوس از ولایت پروان. از ولایت پروان. نوش جان شما برادر نمی گلغونډۍ را بیخی همی تو در بغل کو آورده بودین دیگه؟ بله گلغونډۍ دیگه تنها از ما نیست، از همه کس است، از همه وطنهای ما. سلامت باشی. از کدام ولایت ها مردم اینجا می آیا و شما کدام خدمات میمان نوازی را در نظر گرفتی با اونا؟ از کل ولایت ها میان اینجا که از جای سیل است یا جای تفریح جای است. امرای دیگه مردم ها که دیگه مناطق و ولایت ها مثلا شما روبروی میشین چه خاطرات از گلغوندی باز که صبرت میکنه؟ دیگه چیز خاطرات نمیکنه دیگه. جای تفریح جای است، میان اینجا به تفریح به چکر میان دیگه. خاطرات چیزی نمیکنه که خاطرات کدام. سلام برادر، خوش آمدید. سلام علیکم. اسم ما حبیب الحق دیگه، متولد پروان هستیم، باشنده پروان هستیم دیگه. به خیر سلامت باشید. بخیر باشی برادر حمیدالحق جان. برادر چطور است فضا، چطور است گلغوندی، وضعیت امنیتی، رفت آمد مردم؟ گلغوندی که از بسیار از سالهای قدیم روسفیدای ما قسم میکنن که حتی اینجا بسیار میلای فضای اساس میشد. میلا حتی روسفیدا از قندار از این جای جلبات می آمدن به سیل گلغوندی دیگه. اینجا بسیار یک محفله که خود جوانان بین خود جوانان به خاطر طبیعت دیگه، اینی که از وقتی که امارات اسلامی آمده دیگه اهمیت بسیار خوب شده به مردم. آزاد یه طرف و طرف گشت و گام آزاد میتونن کرده، شب و روز برشان مشکل نیست. مگم به گلغوندی هیچ خدمت نشده؟ به گلغوندی خدمت نشده، باید شوه. به خاطر از اینکه این سرکایشان این ما شما میاییم بسیار به مشکلات، اگر در موتر میایم اگر پیاده مثالش میایم بسیار به مشکلات میبینیم. سرکای اگر دست بخوره از مقاما خواهش میکنیم، نه که امر بکنیم، خواهش میکنیم که یک کمی به تفریحی جوانان توجه داشته باشن. بله تشکر. همچنان با امید موفقیت. خداحافظ. بیننده نازنین ماشاءالله تو جوانا پریمان آمده رئیس از پایین نه همینطور بالا. ستړي مشي وروره، په خیر راغلی. خاص ته کلاري ده، خیریت ده؟ راځئ که نه وروره لږ زړهخواله سره وکړو. ستړي مشي یاره وروره. تاسو خو داسې ښکار لکه د ګرم ځای چې راغلي وئ. باګرام نه راغلی؟ باګرام خو هم دونه ګرم نه دی مړه. ښه خاص ته کلاري ده، خیریت ده؟ دوستان در سره راغلي دي؟ دوستان راغلي، کرکټ بورډ نه راغلي دي، د ډومېسټک رئیس زه خپل امید نیازی د پروان ولایت د کرکټ استازی. او ماشاءالله. او موږ سره ملګري راغلي دي کرکټ بورډ نه میلمانه ونن جارت عبدالرحیم د ډومېسټک کرکټ مسؤل. ډېر ښه. او مو سره د احمد شاه پکتین ده چې موږ سره راغلی دلته میلمه ده. او نور ملګري دي ډیسپلین او نور ډېر ملګري راغلي دي چې دلته د ساحت لپاره راغلي دي، یو څه منظره کوي. ډېر ښه. او
دوستانو ته د کافي اندازه ناز ورکړو بس انشاءالله یو شی وسو دا نور ملګري چې د سره دا نور ملګري دا بعضې لوبغاړي دي او بعضې همدغسې دا هم کرکټر معلومیږي دا هم کرکټر ده او کرکټر ته لږ د سره وړاندې شه که نه لکه دوستانو د دوی د ګزارم خدای ساته دی قوي څوباړي تاویز او خدای چې وي خو یې والی که نه بلې دنیا ته دې رسوي ستړی مه شې وروره خیر اوسې مننه صحت څنګه دی وروره کلاري د خیریت دی ژوند زندګي ښه ده بس شکر دی ښه اوس دا راته ووایه نوم دې د کومه ولایت نه د پروان د ولایت نه ما نوم مې د خالد نیازی او د باګرام ولسوالۍ اوسېدونکی یم او دغلته راغلي یو میلې ته کې افغانستان کرکټ بورډ نه ملګري را سره راغلي وو نمایندګان دي رئیسان دي ټول انډیوالان یاران دي د پروان د ټیم لوبغاړي دي را سره ته په کوم لیول کې لوبېږې یاره بس موږ هم د پروان لوبغاړي یو د کرکټ د ملي ټیم دی د پروان د ولایتي ټیم لوبغاړي یو د انډیوالان دي را سره نور ګریډ 2 ګریډ 1 نه پورې کرکټ کړی ده ښه ډېر ښه نو کله به امید له خیره سره چې مخ په کرکټ باندې اخري په ملي لوبډلو کې مو لوبېږئ نړیوالو کې رښتیا ملي کې خو یې دا نور ایکسپرټ شو دا مهربانه ده انشاءالله کوشش کوو خپل اندازه کوو خدای خو مهربان بچا ده ګلغونډۍ د سفر چکر نه د خوند واخیسته بس اوس ورته فلحال نوي راغلو دا موله دفعه ده او انشاءالله چکر به پکې ولګو ما خو ویله چې ته به پکې زوړ شوی وه سړیه اوس به راشو اوس یو پوښتنه کوم دا خو غلط بېځایه ځای ته نه ځو نه دا خو بېځایه ځای نه ده یګام وخت دی موسمي بیا ورته راځي لکه د کرکټي ژوند داسې ده لکه د یو پاچا بلکل ډېرې ښې خاطرې ترې لرو ښه په ښه لیول کرکټ هم کړی و ښې ونازولو ښه ملګرتیا را سره کړې ښې خوشحاله اوسئ طبیعي ده چې کرکټران چې دي دا خو به ضرور پاچیان دي ځکه کیسه مې نوره د یاده ووتله خو چا نه تپوس کړی دا زمری به وایي هګۍ چې که بچې به راوړي وایي ته که د نر زوی نږدې ورشه نور به بچې او هګۍ ته زه وښیم پاچیان خو تاسې په داسې دي چې هر چېرته روانه دی تیار هم دستکول کې څوباړي ځان سره اچولي څوباړي مې اچولي خو چا سره کار نه لرو خوشحاله اوسئ قدرمن شي ښه تاسې وروره ځان را وپېژنئ ګرانه مننه زبي ارمان یم د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ نه زبی ارمان ولایت پروان مرکزی چاریکار ارمان صاحب ستړی مه شئ مننه خیر اوسې وروره تاسو خدای د قدرمن لره ژوندی اوسئ تاسې چکر راوهلی نن ګلغونډۍ ته چکر خو کله چې فضا شنه سي بیا د ګلغونډۍ ارغوان ګل وکړي بیا خو دې ته ارغوان وایي ارغوان ګل ورته وایي بیا طبیعي دی او سړی چې دلته اوسېږي هفته کې خو یو دیدن حق دی چې باید ورته راسي بلکل ډېره ښه خبره ده ذهني سکون دپاره شنې سیمې او ساحې بهتره دي هېڅ خدمت نه دی شوی وروره دې غونډۍ ته بس الله د خیر پکې واچي امید لرو انشاءالله پلانونه شته پې چې دلته به انشاءالله د پروان د زون په سطحه د بند امیر زون په سطحه د کرکټ ګراوند انشاءالله میدان هم دلته جوړیږي پروان د ګلغونډۍ سړکونه ډېرې خامه دي د ونو ته داسې د ویالو په شکل اوبه هم نه دي راغلي دا خو به وړی راتلونکی وي صرف یو کار پکې شوی چې دا سړک یې قیراندازي شوی ده نور هېڅ پکې چا لاس رسی هېڅ شی نه دي کړي هېڅ هم نه دي کړي هېڅ هم غوښتنه دې څه ده غوښتنه دې څه ده د دولت غوښتنه خو یو ما دا غوښتنه ده چې یو دا ګلغونډۍ نه موږ داسې ځایونه په زرهاو داسې ځایونه لري تفریح پارکونه داسې ښکلي ښکلي ځایونه چې تفریح پارکونه پکې جوړ سي د خلکو په د افغانستان دا کم عوام چې دا کم هغه چې جنګ ځپلي هغه دي چې داسې یو ښکلې منظرې ورته جوړ شي دا ذهن دا فکر دا پکې غلط سي خوشحاله اوسئ مننه خیر قدرمن شئ ډېره مننه ارمان صاحب کامیاب اوسئ مهرباني بیننده نازنین بازم خوش آمدید به همه تان میگم با امیدی که خسته نشده باشید نستړي کیږئ په دې وجه داسې د ارغوان ښکلي ګلان ښکلی محیط باراني موسم که څومره هم صفت و ستایش وکړو ګلغونډۍ واقع چې ګلغونډۍ ده بفرمایید بیادر شما بیا تو هم بیاین همایتان بیاین هر کسی که مصاحبه کرده میتونه سمرایش مصاحبه میکنیم مگه ماشاءالله یکی ما جواب است ها کل ما جواب است ماشاءالله بیننده نازنین شروع میکنیم امرای بیادرا و اندیوالا و رفیقا که اینجا حضور آورده به خاطر تفریح به گلغونډۍ در این مورد یک مصاحبه کوتاه میکنیم سلام بیادر خوش آمدید زنده و سلامت باشی علیکم سلام شما خسته نباشی بیادر با امید موفقیت تشکر بیادر خدا معرفی کنی نامم تصور است یک تن از باشنده کابل هستیم دیگه همراه دوستا رفیقا آمدیم دیگه به تپه گلغونډۍ دیگه امروز وقت بسیار یک آب و هوای مقبول زیبا و تپه بسیار یک جای دیدنی است دیگه همراه دوستا لذت بردیم بیادر نوشی جانتان در رفیقان دیوالا که مثلا یک چند نفر که میره سفر یا پرداخت میکنه یا یک نفر میگه که بیادر با دو شماست میریم شما بس چطور؟ دیگه امروز فعلا دیگه از جمله دوستا سر روح الله جان است بیمارو است دیگه
امروز میمونی از طرف رولا جان بیماری بود دیگه. از دباین دوستان ما خو همی قانون اصول رفاقت ما می است که یک گپ یا خوشی سر یک دوست ما می بازگان مو آدم جواب است. الله ای خوشی سر کی آمده؟ دیگر از طرف رولا جان بود. طرف رولا جان. رولا جان بدر امینان امام سریازی چپا شدیم چاشت. ما در خدمت جواب هستیم. سلام رولا جان، خوش آمدید. خوش باشی. خوب است. صحت خوب است؟ شکر زنده باشی. تشکر از میهمان نوازیت بدر. پیش از پیش برات تشکر میکنیم. چطور بود سفر چکر باندیوالا؟ خوش گذشت که دوستا. بیشی فوق‌العاده بود. تشکر. میایم با بیننده عزیز با بدر دیگه ما. چی نام داره؟ بلال جان سلام بدر. سلام برسه بدر. خوب صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ فضل خدا شما خوب هستین؟ امی باران میگه رحمت است اگه زیاد شوی بیخی دیگه. ان شاء الله رحمت پروردگار است. دیگه خوش هستیم. خوش هستیم. کمی زیاد شده بیخی. نه خوب است. نه خوب است. خور حالا جان. از کابل میامدی بدر طرف گلغندی. چی پلان داشتی بخیر که کدام طرفش میریم بخیر؟ چی رو نوشی جان میکنیم امی که اگر ببیننده ما شریک بسیم. ما دیگه پلان ما بود که از این خود کابل جان که حرکت کردیم. دیگه پلان ما بود که گلغندی بیاییم. دیگه یک روز جور کردیم خوردیم. نوشی جان شما جای تو خالی بود. تشکر بدر. بخیر باشین. خوب بدر عزیزم. بیننده نازنین امرای بدر عزیزم صحبت میکنیم. یک صحبت کوتاه دیگه. سلام بدر. سلام به شما و وطنان عزیزم. اسمم فواد است، باشنده کابل. باشنده کابل. بدر می مردم باشنده کابل هستی؟ اصلا از کابل هستی؟ اصلا از کابل هستم، از ولسوالی کلکان. کلکان. نه نشان اختم ما گفتیم که یا کلکانی باشه یا پنشیری باشه. از لباسش معلوم میشه. خب ما آرزو میکنیم امروز که ما این قسم دی فضای زیبا لذت بردیم. نوشی جان. ای از لغمان است، سو از کابل است، ای از یام از کابل است. قسمی که ما با هم جور آمدیم، اتحاد داریم، لذت میبریم از زندگی و انمت خوش به ما مگذره. آرزو داریم که کل اقوام افغانستان انمت یک اتحاد داشته باشه که افغانستان انمت دائم گل گلزار باشه. ماشاءالله. دیگه ما هم یک پیام به کل هموطنان عزیز خود داریم، به کل اقوام بیاید دیگه بس است. دیگه یکی دیگر را در آغوش بگیریم، از زندگی خود لذت ببریم، وطن خود بسازیم، دیگه به بیگانه تکیه نکنیم. خیر ببینی بدر. تشکر بیننده عزیز. باید از این گلها و گلغندی هم بشرمیم دیگه. بس از همین بس از دیگه می باور کنین این گلها را سعی کنین چکه با اتفاق و اتحاد میگه با یک گل بهار نمیشه. چند تا گلها جمع شده که این گلغندی را نامش گلغندی شد. سعی کنین بیننده عزیز می پیامی که بدر ما به شما روان کرده از طریق یوتیوب چینل سلک رود تایم با می شکل و اشکال از لغمان، پروان، کاپیسا، پنشیر، کونر اما گمی تو جمع میشه. از یا چی می جور میشه؟ یک ملت یک قوم جور میشه. خب برسورا سلام بدر. شما خوش آمدید. سلام عرض ادب خدمت شما برادر عزیز. تشکر از اینکه اینجا دی فضای بارانی می صدای مردم انعکاس میده. تشکر. جهان سپاس. و یک سلام خاص خدمت کسایی که ما را از طریق چینل یوتیوب شما تماشا میکنند. شما بدر خود معرفی کنین به بیننده ما و بعد از او پیام شیرین شما را میشنوم. کدام خاطری خوب داشتید؟ ما خودم اکرام الدین شیرزاد هستم از ولایت کابل. دیگه با جمعی از دوستا آمدیم امروز. بسیار در فضای بارانی، گرچه باران یکم زیاد هم شد، بسیار لذت بخش بود. از کابل که حرکت کردیم گفت بچه‌ها گفتن میریم پروان. گفتیم میریم گلغندی که وقت موسم گل است، بسیار سمت از گلای یک ذره لذت ببریم. نوش جان شما بدر. همیشه می تو زندگیتان پر لذت باشه. خاطری خوب داشتی از این رفیقایتان که اینا کلگی پیش رویت است. والا خاطره خاطره جالب هزار کدامش که داری. خاطره خوب، بسیار خاطرهای جالب و خاطرهای خوب است. امی دوست ما رو تصور جان یک ذره آزار میتن دیگه. یک ذره امی کالای تام یک رنگ است باور کنید. کالای یک رنگ است دیگه. دوستی است، محبت است، اندیوالی است، باید صمیمیت باشه در رفاقت. مکمل یک تانه گرفته به خیاط داده و یک پشت سر کمره است داده صورت یک جامل شامل ازی است. تشکر بدر. با امید موفقیت، اتفاق و اتحاد شما را میخواهیم. به سلامتی. سلامت. تشکر. خدا زنده باشی بدر. بیننده نازنین و قابل قدر خوش آمدید. باز هم مصاحبه و پیام های هموطنای ما و شما مصاحبه های هموطنای ما شما دیدین و شنیدین. با امیدی که ما و شما همینطور به شکل و اشکال به اتفاق و به اتحاد باشیم. ماشاءالله جوانا را سعی کنین که میای حال بارندگی هم بسیار شدید است. امروز وضعیت آب و هوا کابل متاسفانه ما چی کردیم اونجا باران بود مگم پروانه چه واسم نشد که ما خو گلغندی میریم. این منطقه بسیار کوی منطقه است، شاید که بارندگی زیاد باشه مگم متوجه نشدیم. خو خیر بر صورت عالم الحمدلله
هموطنای ما و شما میایه اینجا و کاملا از اینجا بازدید میکنه، د منطقې ته راځي او د دغه لیدلو نه د دې منطقې د تاریخچې په هکله باندې چې ښکلې منطقه ده. یعنې باور وکړئ په دغه د مرکز خواوشا ولایتونو کې یو ځانګړی محیط دی، یو ځانګړی ځای دی چې خاص یو ځانګړی ښکلا لري. هر ځای کې د تېرو خپرونو کې مې یو خبره کوله چې په ټوله دنیا کې بېوزله خلک شته بدون د جاپان مرکز توکیو څخه. بیا دې ګلغونډۍ یو ځانګړی اقتصادي ارزښت هم د دې خواوشا منطقې خلکو ته ورکړی دی چې د هغوی د جملې نه ځینې دوستان بیا دلته ورځنۍ چارې مخکې وړي او د هغې طریقه یو مړی روزي ګټي. جملې نه یې وړکي کمکیان هم دلته لګیا دي، دغه دي چرګ واګۍ خرڅوي او دوستان ځینې اخلي او نوشي جان کوي. بیا بچیم نزدیکی ما بیا خوش آمدید. وعلیکم السلام. سیاتا خوب است بچیم؟ خوب بچیم. تو خانه گرفتگی باری معلوم میشی؟ خانه کم گرفته. خانه کت گرفته؟ هوا سرد است؟ تخم مرغ میفروشی بچیم؟ اسمت چی است بچیم؟ ایوازی. جان؟ ایوازی. ایوازی؟ چی رقم نام است؟ ایوازی. خب بار صورت چند دانه روزی میفروشی؟ چقدر درآمد داری بچیم؟ 3 ساعت پیدا کرد. چند؟ 3 ساعت. 3 ساعت. یعنی در یک تخم مرغ چند افغانی به شما میمانه؟ روپا میمانه؟ خب چقدر مردم میای بچیم بدون امروز؟ امروز ماشاءالله مردم زیاد میان. امروز خب باید زیاد ما بارندگی بود. بارندگی بود. روز جمعه باز مردم زیاد میآید. بدون جمعه در روزای عید باز کاروبار شما چطور بود؟ شکر فوق‌العاده بود. بخیر باشی بچیم. بخیر باشی بچیم. تشکر. زنده باشی. دایی نازنین یعنی اشتکار سعی کنین که اینجا آمده به خاطر تفریح به گلغونډی آمده یا به خاطر کدام اجرای کدام کار. خوش آمدی بچیم. خوش. بخیر باشی بچیم. نام چی است؟ اجمل. جان؟ اجمل. اوه اجمل جان ماشاءالله. بچیم چی یک فوق‌العاده کالا را پوشیدی و اسکات بالایش. از کجا هستی بچیم؟ خرطیاران. از این پروان هستین؟ مکتب میخونی بچیم؟ نه. چرا؟ دندانت نبرآمده بو خاطر؟ دندانه خداری؟ تو چطور بچیم؟ چی؟ خوب هستی بچیم؟ خوب. بخیر باشی بچیم. نام چی است؟ اکمال. جان؟ اکمال. اکمال؟ اوه اکمال. همین مردمی چاریکار کی هستن؟ میگفای یک ذره امید طولانی میدن اکمال. خوب بچیم شما مکتب میخوانی؟ نه. چرا؟ نمیخوانی. نمیخوانی؟ نه. چرا نمیخوانی بچیم؟ مشکل چیست؟ مشکل چیزی نه. چیزی نیست؟ نه خب وقت درس تعلیم است بچیم مکتب بخوان نه. پدر زنده است؟ بیادره؟ یا کلان خانه خودت هستی؟ نه. کلانه. اونا از شما کده کلان است؟ بچه میگی خب گپی خواندن است باید درس بخوانی نی. وقتی با درس خواندنت است. بعد از امرای ما تعهد بکو وعده بکو که ما میریم دیگه مکتب خود شامل میکنیم. درست است؟ شنیدای نازنین ستړي مشئ خوږو لیدونکو خوش آمدید ښه راغلاست درته وایم په ښکلې ځانګړې خپرونه کې د ارغوان ګلونه او ښکلې پروان ولایت او ګلغونډۍ او ښایسته دوستان. السلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین برادر؟ خیر است. سیادت خوب است. بخیر باشی. روبرو با می کمره استاد چلالای. اسمتان برادر؟ اسم عبدالنصار از ولایت کابل ولسوالی دهسبز. پاچا صاحب پایمنار می باشیم اینجا آمدیم به تفریح آمدیم دیگه. نوشی جان از منطقه ولسوالی دهسبز برادر آمده اینجا به گلغوندی. چی کیف کردی برادر؟ چی لذت بردی؟ بسیار افغانستان خود تمام جاش دیدنی است. شکر هزار بار که آرامی و آسودگی به همیشه ما و شما در این مملکت خود هر جای ما تفریحگاه است. حاجت به دیگه کشورها نیست که بریم در این کشور خود بهترین جایا داریم، بهترین تفریحگاه داریم. این گلغوندی را سعی کنیم در تمام افغانستان شکر یک نمایان است. بله مثل از این بسیار جای دیگه ما و شما داریم. باید در تفریحگاه های خودت رشد بدیم، در اینجا بیایم. مردم از دیگه جاها باید اینجا بیایم. ما و شما ضرور نیست که در دبی و امریکا و کانادا و مثل از این دیگه جاها بریم. افغانستان خودش یک منظره است بلا تجویز جنت است. ماشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. بخیر باشی. شما خوش آمدید برادر. زنده و سلامت باشید. اسمم سیرت است از ولسوالی دهسبز
به اینجا آمدیم به خاطر چکر و تفریح آمدیم دیگه. امروز روز پنجشنبه است ها، خواستیم از گلای ارغوان گلغوندی لذت ببریم، همینجا بیایم چکر بزنیم. نوش جانت بیادر. کامرمن ما اشاره کرد میگه بیادر قدش هم مقدر ماشاءالله بیخی پخش از بنده است. میگه بالا هم استاد کیه کمی پای. خیر ما اگر شوخی را میکنیم مشکل نیست، گپ نیست. بیننده عزیز شما بازم با معذرت بیادر عزیزم بخیر باشین. لذت بردی؟ گلغوندی چطور بود؟ مردم پروان مهمان نوازی چی گپ والا بسیار مردم خوب هستند. مردم پروان کل مردم افغانستان کل سراسر خوب مردم هستند. خب مردم پروان باز بسیار مهمان نواز هستند. امروز همینجا آمدیم دیگه که یک تفریح کنیم و یک چکر بزنیم. خوب آب و هوا است دیگه. چی پیام با دوستا داری علی؟ والا با دوستا پیام ما با دوستا امی است که دائم اینم تو بگردن، آزاد هم تو طبیعت کنن. 4 روز زندگی است به چکر و سفر تیرش کنن. خوش باشی عزیزم. با امید ما فقط زنده باشی. خداحافظ. خداحافظ. زړه ترانه دې خو ګولیدونکو ماشاءالله داسې ګلان ارغوان ګلونه خو ځان ته ځای لري. خدا دوستان پکې ماشاءالله بیخي ګلې خاټول غوندې ښکاري، ګلې لالا غوندې ښکاري. سلام وروره ستړي مه شئ. لکه داسې به مخ واړه ګونه چیرې لاړې یاره دا کندهاري نستوڼې کندهارۍ غاړه ځان دې ویسته داسې خو دې نه پرېږدو. دا ټیک ټاک جوړوم نور د خوښه خپله. راځه ودرېږه. تاسو به مرکه نه کوو. سلام ستړي مه شئ وروره. ستړي مه شئ، جوړ استئ، ښه صحتونه مو ښه دي؟ وطن به ښه جوړ کړو، په مصاحبه نه جوړېږو چې داسې ځوانان لرو ښه به جوړ کړو. ولی جان ولی جان تا خدا نه ده. بیننده نازنین خوش آمدید. با امیدی که خسته نشده باشید. په ګلغونډۍ کې د تارکله استړي بشي وایم او په دې ورزو چې استړي نشي او کستړي کېږي خدام دمه کا د ولی جان خدامه کېدل سړی شته کور کې ان شاء الله دمه به کی کور ته لاړ شي په خیر. سلام ورو ستړي مشي. ستړي مشي خاصه صحتونه مجازونه څنګه دي؟ نه کور ودان. ما ته خو ښکاری ورو مخه د تعارف نه باید ته چې ته د ستړي کېدل څوک لکه چې دمه کېدل څوک نه لري. متاسفانه چې نه لرم. او نوم دې ګرانه وروره؟ اسماعیل درانه یم. او د کوم ولایت؟ ننګرهار ولایت نه. دا به ټیک د سرشایي ولسوالۍ بیخي د روداد ولسوالۍ یوه ولسوالۍ ده که نه؟ او بالکل. درانه صاحب ستړی مشي درته وایم هرکلی درته وایم څنګه د دوستانو سره راپېښه وکړله؟ ننګرهار ګوره کابل ته راځه او کابل نه بیا پروان او ګلغونډۍ. والله داسې ده د ملګري ټول چې دي وظیفې کې ستړي وو هر وخت. بس دا وخت چې د چکر د بل دا طرف چې د چکر دپاره ډېر زیات آماده ده نو په دې خاطر بس ملګرو راوستو د چکر دپاره. ډېر مو ښه کړي دي. نوبت به ورکړو بل دوسته. سلام ورور. سلام علیکم. ستړي مه شئ ورور. الله مو راوله. خدای دې ژوندی لره قدرمن شي. نوم دې ته د کومه ځایه راغلی؟ محمد فهیم یم د کابل ولایت څخه. جمع د دوستانو سره راغلی؟ بلې و. څه ورته پرې څنګه و چکر څنګه؟ والا ښه موسم دی، ښه هوا ده او یو ډېر ښه تفریح وه زموږ دپاره. واقعا خوند هم دی واقعا چې ولې ډېر خسته شوي وو مونږ وظیفو کې سره نن هم ډېر خوند واخیسته دې آب و هوا نه. ډېره زیاته مننه. که حقیقت ته نظر وکړو د غونډۍ طبیعي ډېره ښکلا ځان ته غوره کړې مګر هم انسانانو پکې د آبادۍ کومه داسې خاص ونډه نه تر سترګو کېږي. دقیقاً همداسې ده. باید دې ځای کې ولې دا یو طبیعي ځای دی د تفریح دپاره د چکر دپاره ډېر یو ښه ځای دی. دې کې باید ډېر کار شوی وای ولې متاسفانه چې ورته داسې کوم خاصه توجه تر اوسه پورې نه ده شوې ورته. ډېر ښه. ور به شو دې بل دوسته. سلام وروره. سلام ورور جوړې په خیر خیرتي ده؟ صحتونه ښه دي؟ شکر الحمدلله. تاسو ښه یاستئ؟ خیر اوسې وروره. نوم مبارک دی؟ امید صافی یم. امید صافی غږېږي داسې لکه شیخ محمد چې داسې رقم امید صافی څنګه کې شوخي مې در سره وکړه. زما په سر کې سترګې وروره خدای دې خوشحاله لره. امید جانه دوستانو سره راغلی وې ښکلې ګلغونډۍ ته پرو که داسې ښکلی ښکاري یا زما دې کمره کې ښه ښکاري. دا د ارغوان دې ګلانو له تا رنګ اخیستی؟ بس بېشکه بیخي دقیق همداسې ده و. خدای دې قدرمن لره. څه کاروبار څه مصروفیت لرې؟ ډاکټر یم طفل شفاخانه کې. او ماشاءالله ولی جان سړی ځان سره یاداشت واله تاسې هم بچو سره ډېره ورانه د کال کې 5 راوړې. ټول ډاکټران دي. ښه بیا خو ډېره ښه ده نو. ډېره ښه ده ډاکټر صاحب. ستاسې د لاسونو په برکت شي. واحد قشر د دې جامې تاسې هستئ چې په ډېر مینه او خلوص سره د خلکو خدمت کوئ. مننه خیر اوسي. خدای دې قدرمن لره. وروره ته څه ویل غواړې؟ نه ولې په څه خفه دی؟ هلته خو ډېدلې هګۍ ورته والې چې ویې خوري.
راشه خواله مې راشه دې ځای راشه دې زما استادونه لرې مصاحبه نه کېږي ستړی مه شې وروره مننه ژوندی اوسې څنګه یې ورور ښه یې جوړ صحت ښه دی مننه ژوندی دا کمره مې کوی لږ تاثیر کوي زه مخکې له مخکې نه د خپل جانب مقابل چې څوک هغه سره بس خبرې شروع کړم نو بیخي هغه تاثیرات یې ورک شي ژوند زندگی یو نوم مبارک عبدالرحمن یم او بس ژوند دی الله شکر د تېرېږي نو بیخي نورماله شو داسې لږ د دوستانو کې داسې لږ داسې کړېدلی غوندې ښکاري بس دا خو داسې ده چې بس په چکر راغلي دوستان نو ګپ لګي دا یو ګپ لاندې راولي او دې هغه نن زه شوی یم زما د دوستانو سره که په نیمه لاره نه پاتې کېدلو هم په ضمانت د سره تللم دا به ښه خبرو چې تللی وې موږ سره خوشحاله اوسې قدرمن شي دوستانو دا نور ملګري مې هم ګیله ونه کړي خبرې رانه ډېرې طولاني شوې ماشاءالله شاته شکرې دي نوره خبره دوی سره زړه خواله کوم سلام ډاکټر صاحب تاسو ستړي مه شئ ښه ده خوشحاله اوسې ډاکټر صاحب مبارک ځان راوپېژنئ لیدونکو ته نویدالله کلندرزی یم او د ننګرهار ولایت هوسپیران کابل کې اوسېږم ډېره ښه ده کلندرزی صاحب که مخامخ شي کمرې ته تر ټولو به بهتره او تاسو به ماشاءالله ټول ډاکټران هم یاستئ نو والله ډاکټران یو راز هم یو تر بله پټ نه دی نه بیخي نورمال بیخي د یو کور خلک دې دوست مرزدان ځان سره داسې مسکی دی چې سلام وروسته وعلیکم سلام خیرت ده بخیر یاره وروره غټه حوصله خو په تا کې ګورم ماشاءالله وجود نه غټې والا مې راشه چې د نظره نه شو خدای نه مه د نظره کوه که د نظر هم شي که نه سړی چې ته خېجي په غره خېجي غټه ګلغونډۍ ده پکې ګرځه لږ وزن به کم شي نور خو څه نه کېږي انشاءالله ژوندی اوسې قدرمن شي نوم دې ګرانه عباد الله محمد ماشاءالله عباد الله سمنګانو ولایت فعلا په کابل کې اوسېږو سمنګانو کې هلکه تا ممن د کوم ځای نه شو بس دا خو افغانستان ده اصلي د ننګرهار خو ناقلینو کې تللي وزیر محمد ګل خان په وخت کې سمنګانو ولایت ته ډېره ښه ده نو فعلا کابل کې اوسېږو اوس راغلي ملګرو سره په جمع د دوستانو سره راغلي ښکلې ګلغونډۍ ته راغلي مخکې راغلی وي نه دوستانو ته کیسې کولې والا ملګري دوستان ډېر راتلل نن موږ هم د همدغه فرصت نه استفاده وکړه ډېر ښه چې راشو دغلته چکر ووهو ملګرو سره کینو نو ته پرې نه خوند واخلئ ډېر خوند مو واخیستو ښه ساعت هم تېر شو ګپ شپ و ډاکټران خو ګوره پوه شر دی د دې جامې څه پیغام لري بس پیغام همدغه ده چې په خپلو منځو کې ښه ژوند تېر کړئ مینه محبت وکړئ تاویل ماویل نه څه نه جوړېږي دغه 40 کاله د افغانستان ټول جنګ په دغه و چې فلانکې قوم داسې ده دا قوم ده د دې تعصباتو نه څه نه جوړېږي نو باید د مینې ورورولۍ فضا رامنځته کړو خپل ژوند وکړو ډېره زیاته مننه دوستانو اخر کې زه فقط د ډاکټر صاحبانو تاسو کې خو به د غاښونو ډاکټر څوک نه نه ټول دي ښه منکر شو د دوو کسانو جنګ و د غاښونو د ډاکټر د معاینهخانې مخې ته ډاکټر صاحب یې غږ وکړو چې د خوله خولې وهه همدا غږ یې کوو چې په دې خوله خولې وهه نو د نورو خلکو ورته ویل چې و ډاکټر صاحب په ځای د دې چې خلاص یې کړې ته فقط غږ کوې او څوک هم داسې کوي چې په دې خوله خوله ډونګ خو نه یې که نو خلاوهې ته وګوره زه د غاښونو ډاکټر یم چې فقط کار برابر شي خوشحاله پاتې شئ ژوندي اوسئ قدرمن شئ د سلک روډ ټایم یوټیوب چینل زړه ته رانږدې خوږو مینهوالو لیدونکو د نن ورځې لپاره د کابل څخه شروع د پروان ولایت مرکز تر چاریکارو د ګلغونډۍ پورې د ځوانانو سره د دوستانو سره زړه خوالې لنډې مرکې د نن ورځې لپاره هم دومره وي تر بیا کوم زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی در سره ضرور لایک کمنټ شیر او سبسکرایب کړئ تاسې په لویو بخښونکي خدای سپارم هر چیرې چې یاست خوشحاله آباد سوکاله ژوند ولرئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته